د وی آر افغان پاڼې درنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. دا د یو ځل بیا د انټرنیټي لاریون په 9مه ورځ یعنې په اخري ورځ باندې زموږ بحثونه لا دوام لري. په دغه بحث کې موږ سره د مدني فعال او سیاستمدار او تجزیه‌نګار علي محمد نظامي ملګری دی. ستاسو ټولو پوښتنو ته به ځوابونه وایي او موږ سره په دې باندې بحث وکړي چې د اوسني نظام ملاتړ ولې او که ولسنی نظام سقوط وکړي ستونزې او مشکلات به څه راځو. نظامي صاحب ستړی مه شئ او په خیر راغلی دې بحث. السلام علیکم ډاکټر صاحب، تا ته لیدونکو ته د فیسبوک باندې د آنلاین دغه څوک هم چې ویني ټولو ته سلامونه. او زیات به زیات دغه نه وایم چې وخت مو نه سم بعضې خلک چې هر څه وایي خو هغه د هغوی نظریاتي مقصد ما ټولو ته سلامونه ورور او تا ته هم زیات. لومړی پوښتنه دا تاسو خبر یاست چې موږ یو 15 کسیز ګروپ او په راس کې بیا 80 کسان نور دي هغوی یو انټرنیټي لاریون پیل کړ د جنوري د اول نیټې څخه تر 12 نیټې پورې په بخښنې سره. په دغه انټرنیټي لاریون کې موږ د افغانستان د نظام یا د اوسني حکومت ملاتړ کوو چې دا حکومت باید د ډیموکراتیکو اصولو له مخې نه بل حکومت بل چاته انتقال شي او باید مات نشي، دغه اسکلیټ دا جوړښت مات نشي. بل یو تعداد خلک په دې اواخرو کې را پیدا شوي دي او دغه دولت په مختلفو نومونو باندې د مختلفو په تورونه پرې تړي او غواړي چې دغه نظام سقوط وکړي او دوی ته پاتې شي یا دوی خپل ځان د دغه نظام بدیل بولي. ستاسې په نظر باندې که چېرته یو ځل بیا باندې تیر تاریخ تکرار شي او دا نظام سقوط وکړي څه بدې پایلې به ولري؟ ډاکټر صاحب فقط د ما خدا نظر ده چې یو داسې بعضې خلک چې اوس فکر کوي چې نظام به سقوط کړي دا خو ناممکنه ده، چون دا هغه خلک دي چې دوی د خپل قدرت د پیسو د ساتلو په خاطر باندې دوی دغه غالمغال یا په انټرنیټي صفحاتو کې یا په افغانستان کې شروع کړی. دوی خبر سیاستمداران نه دي، دوی په دې باندې نه پوهېږي چې دا نظام چپه کېږي موږ چپه کولی شو که نه. که دوی دونه مفکوره درلوده دوی باید اول په دې پوه شي چې دغه نظام د چپه کولو ده آیا موږ دا قدرت په ځان کې وینو. نو دوی د ما اساسي مسله دغه ده چې موږ تاسو باید په دې چورت نه وخو چې دا نظام چپه کېږي. اصلا د دې ناممکن نه ده، چون دوی خپل هیڅ نه دي، سیاستمداران دي، نه په حقوقو باندې بلد دي او نه تحصیلات لري او نه په سیاست پوهېږي. دوی که اوس مثال په سمت شمال کې زه د سمت شمال یا د تاجک په ورونو په ضد باندې چا په ضد باندې موږ نه غږیږو، د دې حق هم ځان ته نه ورکوو. اسلامي مسله دغه ده چې موږ تاسې دې ته باید لمن هېڅوک ونه وایي، هېڅوک، که پښتون که فارسي والي که په هره ژبه غږیږي. خو بدبخته خلک چې دوی د جهاد له نوم نه استفاده کوي چې موږ جهاد کړی، جهاد دوی نه ده کړی ورور. دا جهاد خلک چې چا کړی هغه معلوم دي چې چا جهاد کړی ده. هغونه د پیسو په خاطر جهاد کړی، اوس ټول چا جهاد کړی قرار غلي ناست دي. دا د چکچور خلک دي، پیسې پیدا کړي د خپلو د پیسو په خاطر باندې. اوس دوی غواړي چې دغه له موږ نه بیرته وانخلي. کله کله موږ د بیانې د خلکو اورو چې موږ جهاد کړی، جهاد تلویزیونونو کې مطبوعاتو کې چې موږ قدرت یې څوک چپه کوي او اشرفغاني حکومت غلط حکومت د تر اوسه چې نه دي کړي، چې شی نه دي کړي. دوی د داسې وایي چې موږ دوی چې نه دي کړي. اولین کار چې اشرفغاني حکومت تر دا اوسه پورې کار کړی د بهترین کار په دې خلکو پسې سوټی راخیستی او د دې خلکو پاکول غواړي. هغه په سیاسي خارجي مملکتونه هغه په ګونډو کړي، هغه په سویه د جهان باندې سیاست بازي کوي. نو بدبختانه چې دوی په سیاست نه دي خبر. او که دا اوس محمد نور یا اوس جنرال رازق هم په اوس مطبوعاتو کې داسې خبرېږو چې وایي یا اورو خبرې چې موږ چا نه مقرر کړی یا د چا زور نه رسېږي چې مه ایسته که قربان. تر اوسه اشرف غني یا حکومت تاسو ته څه وایي نه، تاسې هغه ته ماشومان ښکارئ او دا ماشومان دي. زه نه پوهېږم چې دغه جنرالانې دوی څنګه کوم ځای ترلاسه کړي یا څنګه والي صاحب چې اوس محمد نور ځان که دوی سیاستمداران وای په واقعیت په افغانستان ته خدمت کوو همدغه که نیمه حکومت ده یا په ښه ګډ حکومت ده دوی ته باید نور هم قدرت ورکړي. دوی په رښتیا د افغانستان د خلکو خوشحالي غواړي د مملکتونو په ضد باندې یا چې ودرېږي په افغانستان په پښو باندې دوی به د اشرف غني حکومت طرفداري کړې وای. زه ماته د دوی یو پوینټ راوښیي چې اشرف غني حکومت د چپه کولو په حالت کې که دوی حکومت له منځه وغورځېږي د دوی ګټه چی ده، د افغانستان د خلکو ګټه چی ده. په دې باید دوی پوه شي چې افغانستان خلک ګټه دې کې نه کوي بلکې نقص کوي. افغانستان چېرته اوس راورسېده، چېرته رسېدلی او چېرته راورسېده، خو په دوی باندې نه پوهېږي. دوی صرف خپلې شخصي منافع په ګټې په نظر کې نیولي دي او دوی همیشه یو بیرغ لاندې چې فقط لږ خبره پرې راسي موږ جهاد کړی. قربان جهاد چا نه ده کړی، جهاد موږ هم کړی. زه په 14 کلنۍ کې ما زندانونه تېر کړي،
په هغه وختو کې اما اوس وروره موږ خو په دې کې نه یاستو چې وروره موږ د حکومت نظام چپه کول غواړو او یو شی د مالکانو ټول لیدونکو ته چې افغانستان خلک دي باید په دې مطمئن اوسي د افغاني حکومت تر اوسه پورې چې ده د افغانستان د خلکو حکومت ده او دا نه څوک چپه کولی شي نه دا دوه درې قومندانانو باندې ډاکټر صاحب دوی چپه کولی شي دوی هسې نقرته کوي دوی نظامي صاحب دغه دوی همیشه دا خبره کوي چې اوسنی نظام د دې وړتیا نه لري چې امنیت راولي اوسنی نظام د دې وړتیا نه لري چې مشکلات د خلکو حل کړي او حتی ځینې قومندانان یا چارواکي تا لیدلي چې په کندهار کې هم دا خبره وکړه په مزار کې هم دا شعار پورته کړه او بیا یې په جلال آباد کې هم دا چغې والي په کابل کې هم دا چغې والي چې دوی وعده کړې وه هدف یې ډاکټر صاحب غني و موږ د اشخاصو طرفداري نه کوو خو مجبور چې دا خبرې هغه منشا وښیو چې دوی وعده کړې وه چې دوی به خلکو ته درسترخوان کې ډوډۍ پیدا کوي او د خلکو د درسترخوان ډوډۍ ورکه ده نو دلته ستونزې په افغانستان کې امنیتي ستونزې یا د فساد د رشوتونو ستونزې آیا ستاسې له نظر نه چې تاسو د ژوندۍ په دغه سیاسي میدان کې د خپل پلار سره یو ځای رامي شوي یاستئ د دې فساد او د دې بې امنیتۍ لامل همدا ډاکټر صاحب غني او ډاکټر صاحب عبدالله دي او که نه دلته نورې مهرې هم شته دي چې د دې فساد او د دې بدبختیو لاملین دي ډاکټر صاحب زه فقط دا خبر ویلی سم ما ته د دوی یو دغونه څوک ووایي چې دوی په فساد کې یا د ناامنیو سرمنشه دي یا دوی راولي دوی دا ویلی چې دوی چاته ثابتولی شي د ناامنیو د جنګو ټول منبع د فساد همدغه قومندانان چې په جلال آباد کې سره ټول شو سره په قندهار کې تېر شو یا تمام مندور همدا خلک دي تاسې داسې فکر وکړئ 25 کاله مخکې نه داسې فکر وکړئ خو افسوس به د اوسنی نسل ځوان د چا چې 10 کاله عمر ده هغه 15 کلن و چې دوی جنګونه شروع کړي هغوی ته اصلا معلوم هم نه دي چې خاین څوک ده او دوی همدغه همیش دعوه د جهاد لري دوی جهاد چې څوک کوي هغه به چور نه کوي جهاد چا کړی هغه غصب نه کوي هغه په میلیارداو ډالره د دوی هر یو بیکګراوند که تاسې داسې فکر وکړئ د خپل غصب او چور ته اشاره نه کوي دوی چې هر یو ودرېږي نظامي صاحب تا پام کړی وي دوی بل ته وایي چې غصب شوی دی داسې همدغه کوم کس چې دا د غصب مسله راپورته کوي او وایي دی تقریبا نیم جلال آباد نیم کابل نیم مزار دوی لاندې کړی دی که نه نو دلته تا د ملت خبره وکړه چې ملت دوی پیژني نو دلته د حیرانکوټیا خبره نه ده چې همدغه خلک بیا هلته ځي او دوی سره هلته په هماغه مجلس کې یا په هغه غونډه کې د زنده‌باد او مرغاباد شوي وي ګورئ که ډاکټر صاحب تاسو داسې فکر د دوی په دغه مجلسو کې تاسې ما ته راته وایئ چې د دوی سره هغه کمره یا میډیا څوک چې فلمبرداري کوي دوی څوک ګوري دا دوی په یا په هوټل کې او چېرته چې دوی نو افغانستان 15 میلیونه نفوس لري قربان د 2000 نفر جګي ټول بیرغونه جګي دا علاوه خبره ده دا 2000 نفر به د تا طرفداري کوي افغانستان ملت کې چیرته د تاسو طرفداران وای اپا محمد نور بیا به منګه ماشرف غني ته منګه ویډیو چې وروره ته ایسته چې ډاکټر صاحب یا وې دغه معذرت وړم د اپا محمد نور د کولای شي تا چې کړي کته وای چې ما مزار جوړ کړای مزار ته نه ته جوړ کړای څو وای مزار ته د پراپرټیان چې کوي چې د لاوله چې درلود و شي لري مزار عام خلکو جوړ کړای مزار کې جنگ نه وسه عام سره دوی خدمت نه کړای څنګه موږ په دې پوه کړو څنګه ورته دا ووایو چې که چېرته ځینې قومندانانو ته صحیمت په دولت کې ورکړول شي مثلا 15 چوکۍ وزارتونه او سفارتونه نو بیا هر څه سم دي موږ څنګه کولی شو د کومه ژبه استعمال کړو چې زموږ ولس په دې خبره باندې پوه شي او دا راسره ومني دا زموږ ولس چې دا کوم خلک نن چغې وایي کولي وهي دا اصلي همدوی د افغانستان د بدبختۍ لاملین دي منګه خلکو ته فقط دغه ځوان نسل ته د دوی د میډیا له طریقه باید دوی پوهیږي دغه څوک دي د دوی اساس خلک دا خلک چې دي دوی چې کړي په دغه کلو کې دوی د غوال لاس راوړنې موږ ته ښکاره کړه چې موږ ټول په همدغه باندې ودرېږو دوی لاس راوړنې نه لري ما خو وخت هم ویلی چې د دوی چې دا ډېر طرفدار ولري دوی ټول 2000 نفره طرفدار نه لري که چېرته دی وایي چې زه مثلا نفر لرم 100,000 نفر لرم 10,000 نفر لرم 10,000 نفر که دی ولري دوی هر څه کولی شي او دوی چې چغارې وهي پیش له وخته ولې چون دوی پسې جارو راخیستي دي دوی اصلا زور هم نه رسېږي نه د دې زور لري دا هیڅ شی نه دي داسې اپړتې خبرې دي چې دا خلک اوس ځان ته چنګاو دي عام خلک بدبختانه چې د موږ یو تعداد خلک
په هر ځای کې په هر ولایت کې تر اوسه هم دوی پسې نارې تکبیر وایي. دغه د موږ بغاټه بدبختي ده او دوی دې ته نه وایي چې ښه دا څوک دي. حکومت اشرف غني تاسو ته چی وکړه که چیرته اوس کراچوان هم سر ترافیک هم سر جوړېږي اشرف غني چی دی وکړه او خدای دې خدای په قهر کړ سي خپل بلا ویلی استي مپسي درېږي په چکه چورلو چک پسې که تاسو ته عطا محمد نور پیژنئ اشرف غني هم پیژنئ آیا اشرف غني تاسو میلیارډونو پیسې لري آیا پیسې غصب کړي دي او حکومت پیسې خوړلي دي چې شي کړي تاسو اول باید داسې پکړئ چې اشرف غني څونه منډه کړي په افغانستان کې دغه سر پی ور سپین ک اما دا خلک دا منطق نه لري معلومات منګه عام خلک خپل یاستو د مال د ټولو لیدونکو نه دغه پښته اول خو یو شی دغه وانځي بعضی خلک شاید ډېر چټیات نه وشته کو کانزا په دې نه کې یو ورور نه په کانزا خو دغه ته د سړی نه مجبورې دغه یا د ټلوال کلمه چې خلکو ور کړی ده دا ویلي ور کړی په دې تاسو پوسئ په دې حوصله د خلکو نه ختمي تر اوسه قندار د جلال آباد ته مزار قندار جلال آباد هرات دا سمتونه لوګر میدان پکتیا خوست ټول په ځای ناس دي فقط یو ولیجږي حکومت ته چیلنج ورکړي قربان اوس دیم آفرین په اشرف غني او په حتمارو په دغه څوک چې په اوس په لاس قدرت کې تاسو سوای نه کني ته ورته یې هم نه هغه ورځ د څو مخکې به تاسو اوریدلی اجي قدیر مستقیم لایف په تلویزیون کې وایي چې زه 12 ساعت حکومت ته وخت ورکوم ته چې قربان دته د شمکه واسطه وادي د غزا پیاده ځان سره به تر افغانستان تر قندار به تخپل نه ځای پیاده ځنې دوستانو سلامونه را لګلې دي تاسو ته سلامونه را لګلې یو تعداد خلکو زمونږ ډیره درانه او مبارزه خور په امریکا کې فهیمه گیز لیکلي دي چې چیرته یو کار وشي چې د دوی ورستنی او مخکینی عکسونه د دوی د ژوند لیکونو یا بایوګرافي سره یو ځای نشر شي ترڅو ځوانان د شر څخه خلاص شي. همدارنګه ځینې خلکو اعتراضونه هم کړي دي چې هغې کې د یو کس ته چې زادتی افغانستان پنځشیریاس لیکلي دي چې تاسو چې هغې قومونه ته سپکاوی کړی موږ ترې تېرېږو ضرورت نشته دی چې د پنجشیر په خدا هغه پردي جاسوسان دي او دلته ځینې خلکو دغه هم کړی دی ډېر زیات احترامات وړاندې کړي او ملاتړ یې د دغه انټرنیټي لاریون څخه دغه کړی دی ستاسو په نظر باندې څنګه چې هغه لیکایز ویلې که چېرته رښتیا هم د دوی بایوګرافي ګانې نشر شي نو بیا به هم به دوی په ځوانانو کې یو تحول رامنځته شي ولې نه بدبختي په دې کې ده چې موږ اوس بعضې زیاتره میډیا نه د دغه جرأت نه لري کوم ګورې بعضې خلک دي چې دوی خپلې شخصي سرمایې په شمول د عطا محمد نور دا زه په مستقیم دا د ډېر خلک په اوس شاید د ما اواز هم واوري او تصویر مې ویني دوی ډېر کوشش کوي چې حتی بعضې ویډیوګانې چې په یوټیوب کې خپرې شوې وي دوی په شخصي سرمایه باندې هغه یا ډیلیټ کا خدای زور ونه رسېده دا د خدای فضل ده چې د یوټیوب ویب سایټونه یا نور ویب سایټونه هغه د دوی په لاس کې نه دي په افغانستان کې نه دي کنه دوی به دا ټول شان ډیلیټ کړي وو اوس هغه وختونه تېر شوي ته داسې فکر وکړئ بلې یو د جنګي جنایتکاران یوټیوب رسمي ادارې سره تماس نیولی خو رسمي ادارې بیا دا خبره مطبوعاتي نه کړه دا چې ولې نه کړله ورته درخواست کړی چې موږ تاسو ته $2 میلیونه درکوو او څومره ویډیوګانې چې زما پر نوم باندې دا تاسو ټولې ډیلیټ کړئ بیا د یوټیوب ادارې ورته ویلي وو چې دا زموږ ملکیت نه دی دا د هماغه خلکو ملکیت دی او موږ نشو کولی چې د چا ملکیت موږ ولې د دغې ادارې منیجمنټ زموږ لاس کې دی خو موږ دا حق ځان ته نه ورکوو او په یو شکل باندې موږ دا حق ورکوو چې هغې کې شخصا بل چاته یا د دغې هریسمنټ یا د بل چاته د تهدید دغه موقع به کې وي دا چې ستاسې د وجود لپاره د تهدید مسله ده تاسې محکمې ته لاړ شئ خلک راکش کوي خو دا جرأت دوی نه لري دوی به څوک محکمه ته کړي دی خپله په محکمه کې غورځېږي دوی خپله چون مجرم ګورئ که چا خیانت کړی هغه په هر حالت کې ډارېږي که سم رئیس جمهور راسي هغه خپل نه ډارېږي ولې دا اوس نور قمندانان نه ډارېږي ډېر قمندانان موږ او تاسې لرو مشرانو سره لیدلي وو موږ ډېر ما خپله زیات په هغه مسله کې ډېره دلچسپي لرله څو ځله مې یوټیوب په ادارو سره کوشش وکړ چې ورسره تماس ونیسم چې دا خبره مطبوعاتي کړي او خو هغوی ویل چې دا ډېره وړه خبره ده دا زموږ لپاره قابل د دغه نه ده د بحث نه ده دا ډېر وړوکی سړی دی هغه په افغانستان کې ځان ډېر غټ ښوده خو د یوټیوب ادارې دپاره هغه یو ډېر عادي انسان و هغوی حتی په دې برخه کې خبرې چا سره نه کولې نو ما دا ښه خبره ده یعنې په اروپا کې په غرب کې حتی په شمول د اوسني حکومت دوی ته دا واړه ماشومان ښکاري دوی چې ځان خلکو ته غټوي یا چغې وهي یا په ساده ژبه درته بغارې وایي له ځانه ډارېږي
چې دوی خیانت کړی. که دې خیانت کړي ولې ډارېږي؟ حکومت ته حصص وي جګس ته ته په مقابل کې ودرېږه، اپوزیشن ته لاړ شه چې غواړي هغه اساس. نو دی به چې وایي خلکو ته چې زه آینده کې چې غواړم، زه چې تاسو ته کوم. که ته مزار خلکو ته 10,000 20,000 10,000 دا 50,000 دا 1,00,000 دا بسته ټول مزار نفوس دی. تا فکر داسې وکړي، داسې دی باید سړی فکر وکړه چې دا ټول مزار اته محمد دا د تا طرفدار ښه خدمت یې مرته کړی، دا به مومنو و دې که زه دا خدمت یې وکړه. آیا دا نور 33 ولایته هغه خلک نه دي؟ دغو نظریاتو ته څوک وخت نه ورکوي؟ نو خدمت معنا د دیموکراتیکو اصول نه معنا لمخې نه خدا معنا نه لري په اروپایي هیوادونو کې یا په نورو دیموکراتیکو ټولنو کې چې ته یو چاته خدمت وکړي نو هغه بیا ګرو ونیسي. یعنی دا معنا دا نه لري چې دوی د خدمت مفکورې له مخې نه خلک ګرو ونیسي. دوی داسې فکر کوي، دوی د همیش چې دوی ما خو وخت په یو څو کلمه کې ویلي چې دوی همیش چې استفاده کړي د شنه بیرغ چې موږ جهاد کړی دراله چې که په جهاد باندې کا جهاد یو نه ده کړی کوم یو کړی. دوی د ماته راته وایي د موږ هم سرونه پکې سپین سوي چې دوی په واقعا جهاد کړی یا جهاد چې چا کړی هغه قرار بیچارهګان ناسي جهاد یې ختم سه. دوی که قدرت بلې د ویر افغان پاڼې درنو لیدونکو او اوریدونکو هغه کسان چې تازه راغلي دي سلامونه او نیکې زموږ سلامونه دې ومني. زموږ د انټرنیټي لاریون نن اخیره ورځ ده. د انټرنیټي لاریون د جنوري په اول تاریخ شروع شوی او د جنوري د 1 نیټې پورې دوام مومو. نن زموږ د انټرنیټي لاریون اخیره ورځ ده. په بحث کې را سره ښاغلی علي محمد نظامي ګډون لري. که تاسې ترې کومه پوښتنه لرئ، موږ دغه لاریون یوازې موخه د دغه نظام څخه ملاتړ. موږ نه غواړو چې دغه نظامونه بیا یو ځل بیا د وسلوالو مبارزو یا نورو مبارزو له مخې سقوط شي او بیا وینې ته توی شي او دې ته یا مذهبي یا قومي یا سمتي نومونه ورکړل شي. موږ یوازې په دې باور یو چې نظام باید د یو رئیس جمهور یا ولسمشر څخه بل رئیس ولسمشر ته د انتخاباتو یا ټاکنو له لارې انتقال شي، لکه څنګه چې ولسمشر حامد کرزي خپل نظام په ډېر سولهییز ډول باندې هغه ولسمشر اشرف غني ته پرېښوده. همداسې په راتلونکي کې هم دا په راتلونکي کې هر څوک دغه نظام دغه وي او د دې ولس په رایو باندې راشي نو موږ بیا هم دا هغوی ملاتړ هم کوو. نو په دغه انټرنیټي لاریون موخه یوازې همدغه ده چې موږ باید نور په هیڅ ډول هغه که وسلوالې مبارزې دي او یا نور تهدیدونکې مبارزې دي هغې باندې باور ونه لرو. نو د نظامي صاحب څخه زما پوښتنه دا ده چې موږ په دې اخره کې د یو له ډېرو زیاتو امنیتي ستونزو شاهدانو او دغه نظامي یو تعداد سیاسي شړل شوي چارواکي به ورته ووایم یا د صحنې ویستل شوي چارواکي به ورته ووایم، دوی په دې فکر دي چې د امنیتي وضعیت خرابوالی د ډاکټر غني یا د اوسني نظام د سرمشرانو د غلطې پالیسۍ پورې تړاو لري. لکه ما چې څومره خلکو سره خبرې کړي هغوی په همدا یو دلیل دی چې د مشرانو قدرت په خپل لاس کې نیولی دی او هیڅ انحصار د قدرت لري او یعنی قدرت مرکزي کړی دی. پخوا چې هر سړی یعنی د دوی هدف دا دی یعنې دې سړي قدرت مرکزي کړی ځکه موږ بغاوت کړی. ستاسې په نظر باندې آیا رښتیا هم د امنیت په خرابوالي کې د قدرت مرکزیت رول لري؟ نه، ګورئ قدرت دوی چې دغه پلمه دغه بانه چې دغه چې په حکومت باندې وراجي چې امنیت تاسې نه دی جوړ کړی یا تاسې امنیت نه سئ جوړولی، تاسې دوی چې غواړي تم قدرت غواړي. تر پرونه چې په قدرت کې وي دا 2 کاله 3 کاله که په اشرف غني په دغه د کرزي حکومت کې وي تاسې دوی هیڅ نه ویلي. آیا تاسې امنیت راوستلی و؟ تاسې چې کړي و چې تاسې بیا قدرت وغواړئ؟ دا چې دوی وایي چې دی حکومت کې امنیت نشي راوستی و چې نه دي راوستلي داسې دی په نظام یې چېرته رسولی او دوی د بربادي د نظام په خاطر باندې قدرت غواړي. دوی خپله جاسوسان دي. دوی قدرت د صرف د خپل چې پاتې شي په قدرت باندې او هغه شی چې ترلاسه کړي هغه بیرته ترلاسه نه کړي. دوی نه سیاستمداران دي او نه امنیت راوستی شي. دوی لکه دوی که دا فکر داسې وکړي زه د اشرف غني ایسته شم، داسې فکر وکړي د سبا اشرف غني ور تسلیم کړه اته محمد یا هر څوک چې تاسې رئیس جمهور تاسې چې کولی شئ. دوی د اول دغه خلکو ته ووایي چې زه دغه شی کولی شم. ډاکټر صاحب احادي ښایي چې د دې نظام بدیل ډاکټر صاحب احادي دی. احادي هم دا وایي چې زه کولی شم نظام قدرت په لاس کې ونیسم، موقته اداره جوړه کړم، انتخابات ته مخ هواره کړم. یعنې بېرته هغه له سره په 2001 کال کې وه موقته
معقته اداره د معقته ادارې تجربه موږ تاسو ټول لیدلي لعنت دی بيخي په دغه نوم سي چې موږ ورکو ولی نظام نشته عام خلک نشته ولی خلکو ته تاسو رای نه ورکو چې خلک څه وایي دوی په قضیه غواړي معقد حکومت جوړو معقد حکومت کې چې دوی خپل بیا کې راشي هر سړی ځان ته چوخ کا کته چې په واقع د افغانستان خطوب وړي اشغونی تلاش ورکوي دغه و چې هر څوک دي کله ډاکټر سي مسعود ورده احمد ولی مسعود دانور یا عطا محمد نور دی یا جنرال رازق دی تاسو په وظیفو کې یاستئ ولې تاسو لاس نه ورکوي تاسو نو څه شي ده په دغه کې تاسو تاوان په دې کې چې ده حکومت لاس ورکوي په خو ودروي دوی پس له تاسو دی دوی له قدرت تاسو ځان ته قدرت غواړي دوی له قدرت ورغورځوي نو افغانستان چې تعبیر دا دی چې دوی خپل به کفایتي همدا ځای کډیر د سرحدي قومندانو زه نه غواړم چې نمونه واخلم یا دا بل چې د کندهار کې امنیه قومندان یعنی ستاسو په نظر باندې دوی خپل به کفایتي او خپل به غوري په دولت ورچی حالان کې دا د خود نو دوی هر یو په ضد ضروري کې په شل موټرو دیرش موټرو کې ګرځي کله چې څوک وایي د تاسو مخالفین په حکومت کې یا په هر ځای کې چې په افغانستان په ساته باندې طالبان یا د بل ډله چې داعش ده دا باندې تاسو په ضد باندې هغه تاسو کار ده لیکن تاسو په داخل دی حکومت کې په داخل په خپل افیسو کې ضد ضروري کې ګرځي پس لدی نه تاسو نه خاينین بل څوک نشته چې دوی خیانتونه کړی ورور که دوی چیرته خیانت نه وای کړای دوی بل خپل دفترونه لري اطلاع وای آزاد بګرځیدل شي دوی دغه یو قومندانان دي دوی یا زمینی یا وای په نور ولایتو تلل شي دوی نفوس هم نه لري او دا کار کولای دوی نسی یو تعداد دوستانو سلامونه را لګلی بیا هم زرګل جان او خان رور محمد وهاب او شیر افغان او نعمت الله عادلیار بصیر خان او نور ملګرو سلامونه او نیکی هلی را لګلی وقاول حق اریان پښتنه کړی دا نوري صاحب سلامونه را لګلی نور میر علی ګلی سلامونه او سمیم بهادر صاحب لیکلی دي د افغانستان جریان درک د سمیم د زبر د ډاکټر صاحب وقاول حق پښتنه څخه جواب کوم چې مونږ ته متوجه ده او د وحید الله ورید الله زازی ورو ډاکټر صاحب وقاول حق لیکلی دي چې مونږ څنګه کولای شو د لاریون ته فزیکی جنبه ورکو اغله ډاکټر صاحب مونږ د فزیکی جنبه امکانات ډیر زیات او ډیرو دوستانو غوښتل چې مونږ په کابل یا ننګرهار یا پکتیا یا په بدخشان او نیمروز او مختلفو ولایتونو کې مونږ ته وشو چې مونږ بالته لاریونو نه راوباسو د دولت پر ملاتړ باندې خو د امنیتي ستونزو او د نور ستونزو او نور ولسونو ته یا خلکو ته د سرکونو د بندوالي یا د اغوی ته د روزمره ژوند په نظر کې نیولو سره دوستانو وپته ایله دغه 15 کسانو ګروپ وپته ایله چې نه موږ باید انټرنیټي لاریون چې دا یو نوښت هم دی پر مخ خلکو ته مشکلات شي او بل څنګه دا وکړي چې جنبه ورکول شاید یو څوک د افراطي استخباراتو په لمسون باندې راشي او په منځ کې بمونه وچوي موږ شهیدان کړي و موجنیز موږ ویني توي شي زمونږ په دې من لاریون کې تبدیل چې پوهان مشران او هم هر مختلف خلک وي په دې خبره ورغولل چې د انټرنیټي لاریون بغوره وي او تاثیر ډیر زیات مثبت او تقلیدل چې نن د مشرانو د جرګې رئیس حاج فضالي مسلمیان موږ سره په لاریون کې برخه واخیسته او په سیاسي بحث کې برخه واخیستله د همدې ویره افغان کې ویډیو شته دا یو غیر تاثیر زموږ خبره تر ډیرو ځایونو پورې ورسېدله حتی تقریبا ټول افغانستان کې اوس د انلاین لاریون په اړه باندې خبره کیږي په فزیکي لاریون کېدلی شي یوازې کوم ننګرهار کې وکړي هماغه د ننګرهار کې هماغه څو کسان چې ګډون کوي هماغوی خبره کیږي دلته موږ سره مختلف تاجک ازبک هزاره ورونه هم په بحث کې برخه اخیستې دي که هغوی مستقیم نه دي راغلي غیر مستقیم موږ ته ډاډ راکړی دی او د ځینې ملحوظات له مخې نه یې نه دي موږ سره خبرې وکړي یا دغه وکړي نو دا زموږ لپاره قابل د افتخار دی دلته یو بهادری صاحب سوال کړی دی چې بازیگری اصلی این بازی که در افغانستان جریان دارد کی است اگر کمی در این مورد روشنی بیاندازید هموطن گرامی در یو پوښتنه ده نور حکیمی صاحب دغه لیکلي دي هغه اخلاقی جرأت موږ نه لرو چې هغه خبرې موږ تکرار کو هیله ده چې هغه په خپله په دې سوچ وکړي او نور حکیمی صاحب موږ همیشه د عیسی خلاف یو همیشه مو عیسی توهین کړې ده تحقیر کړې مو ده د عیسی روسان او هغه خلک چې موږ په ولس باندې دغه هر ورځ راوستل د ټولو پر خلاف موږ همیشه اواز پورته کړی دی او همیشه مو د هغوی دغه کړې ده
پاکستان زموږ یو هغه سترو دښمنانو څخه دی چې موږ همیشه د هغې پر خلاف باندې اواز پورته کړی دا نن هم زموږ د فیسبوک پاڼې ته شخصا زما د فیسبوک پاڼې ته لاړ شه نو ته به یې وګورې. راځو د دې نورو دوستان چې اوس بیا راغلل هغوی سلامونو ته وعلیکم او ټولو سلامونو ته نومونه یې تېرېږم ټوله وعلیکم سلام او نظامي صاحب به د بهادري صاحب پوښتنې ته هم جواب ورکړي او د دوستانو چې کوم دغه کړی دی سلامونه او نیکې هیلې رالېږلي مهرباني. ګوره ورور ګوره چې دا بعضې اوس نوشته کوي یا وایي چې موږ د پاکستان په ضد یاستو یا بعضې خلک یا بعضې شی نوشته کوي بې ادبه خبرې نوشته کوي هغه د دوی کار ده. چون موږ بدبختانه په دغو دونه بدبخته یو چې موږ ځان نسو جوړولی چې موږ یو بل نسو منلی یو بل ته کنځا کوو یا بد الفاظ استعمالوو نو بیا به موږ په حکومت کې د حکومت دعوې د طرفداري د یو چا دا بیا اشتباه ده. زموږ شخص زه د شخص طرفدار نه یم زه د نظام طرفدار یم. که داسې وای په نظام په دغه زه عضویت د حزب اسلامي مې درلوده اوس هم لرم. زما به د حکمتیار سوټی اوس راخیستی اوس ما ویلې چې وروره رئیس جمهوره اشرف غني هېڅ حکمتیار دی ولې نه رئیس جمهور کېږي هغه په کور ناسته یا ولې د حزب اسلامي خلک په قدرت نه رسېږي. موږ باید دا کار وکړو لیکن دا غلطه خبر ده که څوک په واقعا باندې افغانستان ته خلکو ته خدمتګار او د افغانستان ټول پښتون هزاره تاجک هر ژبه باندې غږیږي ټول باید یو لاس نظام ته لاس ورکړو. دغه مهم تر ده موږ ته نه دا چې هر سړی د خپل حزب طرفداري وکړه یا هر سړی د خپل قمندان طرفداري وکړه یا د مغه هغه نظام ده. نظام باید موږ په پښو ودرو نور باید لاس ورکړو په ځان ته قدرت پسې ونه ګرځو چې خپله ځان ته قدرت وله چې د ما رهبر ولې بې قدرته ده. دا اشتباه ده خو بدبختانه دغه ده چې په دې باندې هر سړی د تاسې فرد فرد افغانستان خلک پوه شي. پوښتنه دا وه چې اصلي د دې توطیو او دغه چې د شروع کوونکي په افغانستان کې د توطیې یعنی څوک شروع کړي چا شروع کړي یعنی دغه سیاست اصلي دغه څوک دی. ګورئ دا خو ښه خبره ده دا ښه سوال هم ده خو اساسي دا ټول پوهېږي چې دو چاته کار کوو کاته محمد نور ده یا دا نور قمندانان دي چې دا اوس ضد دي حکومت څوک د ما په نظر هغه هر څوک چې اوس په ضد دي حکومت باندې درېږي هغه د خارجیانو اجنټان و دي او هغو ته کار هم کوي. نیم د دوی ایران ته کار کوي نیم پاکستان ته چې پاکستان او ایران هېڅ وخت نه غواړي چې د اشرف غني حکومت پایداره پاتې شي. هغوی د خپلو منافعو په خاطر باندې د موږ بدبخته قمندانان یا رهبران یا لیډران دا استعمالوي. اما دا منطق په دې خلکو کې نشته چې زه ولې هغو ته زه کار وکړم. دا ټول د ایران اجنټان دي او د ایسا د پاکستان اجنټان دي دا باید ومنو. موږ دا دوستان که چېرته د ښاغلي ډاکټر صاحب د افغانستان کتاب چې په خټه تاجک دی او د هرات کاروخ دی کتاب ولولي چې د یو تاجک له خولې نه واوري چې ما برای برادرهای تاجک خود حواله میتونم که اگر شما میتونین کتاب دسترسی داشته باشین به کتاب دکتر صاحب در فرسپنتا اینا در مشکلات دوره حامد کرزی را به خوبی تشریح کردن ولو که من در جایهای زیاد مخالف از این هستم ولی در یک اندازه مشکلات وقتا قابل بحث هستند که ما باید بحث بپردازیم و همون مشکلاتی بودن که دولت حامد کرزی نتوانست به اون مشکلات دسترسی پیدا کنن یا کامیاب بشن. شما میتونین اون مشکلاتی که الان هم باید مثلا نظامي صاحب وویلي چې د پاکستان سره زموږ د اوبو غټه ستونزه ده زموږ د ډیورین مسله ده ورسره د ځمکو همداسې د ایران سره زموږ د هلمند د اوبو مسله ده زموږ د ځمکو مسله ده همداسې ټولو ملکونو سره زموږ مشکلات او ستونزې دي د عمودو اوبو مهارولو ستونزه ده د نورو ځمکو مسایلو ستونزې دي د سرحدونو د غیر تغین غیر مسلکي خطونو د کش کېدلو ستونزې دي دا په هغه څه دي چې زموږ مملکت نه پرېښودل کېږي چې په آرام باندې ساه واخلي. دا خو بخښنه غواړم ځینې ملګرو غوښتنه کړې ده چې یو بل کاري صاحب چې هغه ته بخښنه دعوت ورکوي هغه ملګرو موږ سره د سکایپ له لارې په آنلاین دی او بیا د سکایپ نه موږ په ژوندۍ بڼه د فیسبوک په صفحه باندې آنلاین یو موږ نشو کولی چې بل څوک ته په زنګ ووهو یا یې آنلاین کړو ځان سره دا زموږ عذر ومنئ د ټولو دوستانو سلامونه ته وعلیکم کومه کسانو چې او د ما له خوا نه ورور دغه ټولو نظم معذرت غواړم چې موږ لاین ډېر مصروف وساته هر سړی به غواړي چې خپلې خبرې وړاندې کړي یا خپل نظریات وړاندې کړي. زه فقط یو شی هغه دغه وایم زه خپله پښتون یم. هر هغه سړی چې هزاره تاجک یا دې خلکو ته لمن وي ملي خاین ده ولو که هر څوک یي که زه یم که بل پښتون وي که فارسي واني که تاجکي که هزاره که هر څوک دا ملي خیانت ده
او هر هغه رهبران یا هغه لیډران چې دغه مسایل ته لاسوي او هر څوک چې پیدریږي خاینتر سړی هغه ده، هغه خو خرڅ شوی ده. لیکن دا څوک چې ناری تکبیر پسې ناری وهي او په غوب پسې منډي وهي هغه خاینتر دغه ده. زه له پاکستانه ګیله نه کوم، زه له ایران د ما ګیله نشته. هغوی د خپلې منافع د شخصي کارو په خاطر ما استعمالوي، زه باید ولې استعمال سم؟ دغه فرد د افغانستان خلک باید په دغه باندې پوه شي چې موږ باید استعمال ذاتي نه سو. بدبختانه د منګ لیډران یا هغه څوک چې د دوی مزدوران دي، غلامان دي، او ټولو ته تاسو ته معلوم ده چې چا د اوایسای عضویت نه درلوده، چا د ایران استخبارات ته کار نه کوو، په رسمي شکل باندې په جادي دغو په نام کړي. آیا موږ قهرمانان نه درلوده؟ په هر نامه باندې موږ استعمالوي، بس ذاتي. دا باید ځوانه طبقه، موږ و زاړه خلک یاسو، زړیږو، عمره تېرېږو. افسوس د ما دا ده چې د موږ ځوانه طبقه به څه وخت فکر رسېږي په دې، او په دې باندې دا موږ مسؤلیت ده. که څوک په قلم لیکنه کوي باید همدغه ټولو ته ورسوي چې وروره بس ته ځي. موږ او تاسې باید عام خپل نسل، آینده نسل دې ته تشویق کړو چې پښتو، تاجک، هزاره، فارسي دغه لسانونه دا شیان باید موږ پکې وانه چوو. بس ته ځي دا حزبونه، بس ته موږ ته افغانه و اشغانه جوړ کړو، 2 حزب یې راته جوړ کړي وو، 8 بل راته جوړ کړي، 15 حزب وو. اوس بدبختانه د کرزي په وخت کې له 106 حزبونه د موږ تعداد زیات شوی. دا څوک دي؟ ټول خارجيانو ته کار کوي. زم اوس په خارج کې ناست یم، صحیح ده، اما موږ سره بیا دا احساس ده چې قربان مې له وطن نه، موږ باید وطن ته خدمت وکړو، نه خارجیت باغو ته، نه خارجیانو ته. افسوس په دغه شرم که موږ تاسو ولرو، فرد د افغانستان چې اوس په افغانستان کې څه حالت ده، هر ورځ روزانه د موږ تاسو 20 نفره 10 نفره هغه مینیمم دغه ده چې موږ شهیدان کیږي. ولې آیا دا مور پلان نه لري؟ دا چا له لاسه د همدې خلکو له لاسه. نظامي صاحب خپل خبرې راټولو، دا چې نن زموږ واقعا ستړي کوونکې ورځ او زما د څېرې نه معلومیږي، پوهېږم ورورو، یعنې ډېره ستونزمنه وه چې ټول شي نه زما کمیسیون ملګري هم په رښتیا هم هغوی هم ډېر زیات تر اخري حده پورې کوشش وکړ چې د هر راز تعصب او کینې او بغض نه دغه لاریون په ښه ډول باندې ترسره شي. د هغوی هم دغه دی او دلته په پرځ د معذرت یوه خبره زه بله باید دا اضافه کړم پکې چې دا شکر د شکر ښه د شکر ځای هم ده چې دا بعضې خلک چې اوس دعوه د لیډري کوي یا د حکومتداري غواړي چې حکومت پاینده وکړي، دوی ځانونه داسې خلکو ته وشرمول چې پیش له هغه میډیا ته موږ دا د دوی عکسونه د دوی دا شهرت ښکاره کړو. ویلې چې د طالبانو مشران وویل چې دا په کابل کې دي یا په افغانستان کې دي، یعنې وی کولی شو چې زموږ د ګاونډي هیواد د پاکستان د ویندوی رول ادا کړي. یعنې ځوانان باید په دې باندې پوه شي. هغلې فکر کومه هغلې منال احمدي خو پوښتنه کړې ده چې په آنلاین لاریون کې ځینې وکیلان هم تاریخ کړی دی عام ته چې نظام پر خلاف دي. ستاسو څه نظر دی؟ ځینې وکیلانو هم د نظام پر خلاف باندې आवाज پورته کړی دی، هغې په باره کې ستاسو څه نظر دی؟ نو د ما نظر دغه دی، د ما فقط یو زاخور ته به زه فقط یو جواب کې ورته وایم چې هغه وکیلان د نظام په خاطر هغوی د تا تذکیرو کې نوم خپل افغانیت نه پېژني، له هغو نه بیا څه ګیله؟ د هغو نه زه هېڅ ګیله نه لرم، تمام ورځ د خپلې چغې بغارې وهي. قربان موږ افغانان یاستو ټول، که تاجک یاستو که هزاره یاستو که پښتانه، موږ افغانان یاستو د یو افغانستان یو. لاس اخلاص توره تیره د پښتو پاکه صفا به ورته وایم، هېڅ شی هم له لاسه نه کېږي د دې خلکو. ارګ ویاند چې په قوم یا په خط هزاره د ډېر ښایسته جواب ورته لیکلی، ویل چې امریکا ته لاړ شي هلته په امریکایي بودن باندې افتخار کوي، خو په خپل وطن کې چې کلونه کلونه اوسېدلی بلته په افغان بودن باندې. د ما فرض دی معذرت، زه یوه خبره باید وکړم. ګورې په اروپا کې غرب کې د موږ او تاسې ډېر افغانان خارج ته راغلل، لندن کې اوسي، زه خپل هم په لندن کې اوسم، ډېر خلک په امریکا کې په کاناډا کې په زرهاو خلک دي. موږ او تاسې به یو خبر وایو متل په افغانستان کې چې یو شی به وکړي بیا به ویلې وایي چې لاس د خلاص تر لندنه. نو اوس خلک د موږ بدبختانه په لندن کې په انګلستان کې په ټولو ځای کې ناستې، په امریکا او کاناډا کې دوی په منافع د افغانستان نه پوهېږي او د دوی حق تر اوسه هم په 20 کلو کې واز نشته چې څوک خاینین دي څوک نه دي. نو ځکه دوی خلکو ته سړی څه وایي؟ سړی نو به بیرته وایي چې لاس د خلاص تر افغانستانه. دا د نو خدای سړي کنو دو ته ځکه بیا زور پکار ده. بس ډېره زیاته مننه نظامي صاحب. ځینې کور و مدان الله جل جلاله دې تاسو ته هم دغه درکړي. اغلی گئیس پور خبر لیکلی چې هر ملت د خپل ملت خاین ته خاین او غدار ته غدار او بېشکه ښه خبرې کړې ده، و بهترینه خبر ده.
همین بهادري صاحب وایي چې زه به درته بیا جواب ورکړم. دی ډېر یو پوه او علمي کس دی، د موږ سره په ډېرو بحثونو کې بهادري صاحب برخه اخیستې ده. دی وایي چې زاخیلوال صاحب سپانتا شریک همه خیانت‌های در زمانش بودند چون منافع ملی را به بعضی محدودات برتر دانسته و از همه چشم پوشی کرده. الان کتاب چاپ کرده، ما بسیار امکانات را که در آن زمان داشتیم از دست دادیم. هم از این دسمین افرادی بودن به شمول سپانتا و کابینه وقت بعد از همه ما تقریبا بهادری صاحب هم نظری تو هستم. من چیزایی را خواندم، من حتی اکسیشن گرفتم، اگه وقتی بودن من به شما روان میکنم که این چیزایی بودن که اونا نتانستن. من گفتم که در یک جای کتاب ما مخالف هستم، در جمله قبلی که ما شنیده باشین من این یادآوری کردم که ما تقریبا تمام کتاب اسپانتا را مثلا طرفدارش نیستم، ولی تا یک جایشان یعنی حقایق را گفتن و مشکلات افغانستان را خوب برملا کردن و تا یک جایشان من کتاب یعنی قابل قبول به من نیستن و من یک جایشان تقریبا به خیانت و کسالت و به غیر مسلکی توب یعنی اینا فکر میکنیم. کمال صاحب ډیره زیاته مننه کړې ده، نظامي صاحب، شیر افغان صاحب ورور تاسو نه ډیره زیاته مننه کړې، نورو دوستانو چې دي هغوی درنه ډیره زیاته. بس ما فرض معذرت، زه فقط یوه خبره به چې نور وخت یې ونه نیسم چې بعضو دوستان به نور هم غواړي چې وغږېږي. زه فقط هغه تاجک وروڼو ته څوک چې په دري ژبه غږېږي، زه خپله هم په دري باندې ښه تسلط لرم. دا نه وایم چې زه له زه نه غږېږو، موږ سره دا عقیده نشته. از تمام برادر خوارم کسایی که به این دامن میزنه که ما پشتون هستیم یا تاجک هستیم، لعنت از طرف من. اگر ما بگوییم که تاجک حق حکومت نداره، لعنت با ما. هر کسی که قابلیت حکومت داره، هر کسی که تحصیلات عالی داره و به افغانستان میخواد خدمت کنه، بیایه، هزاره باشه، تاجک باشه، هر کسی باشه. بهترین خبر به دغه نو ملګری دا خبره وکړه بل ځل ټاکنو کې ډاکټر صاحب رمضان بشردوست چې وزاره د وزارت حکم دی انتخابات وشي، اول کو انتخابات ودرېږي زه رایه ورته ورکوم. یعنی دغه سپیشل ټول خلک زه خپله طرفدار یم. د ما فیسبوک باندې چکه دی خلک باز دی ګوري یعنی محمد نظامي هیڅ وخت کې که چېرته ما یا خلکو زه به ځان طرفداري نه کوم، خو یوه خبره مې چې دا بیا هم تکراروم چې هر هغه څوک چې د پښتو د فارسي تضاد یا د نژاد یا د مذهب دا مسایل منځته چې خایني ملي ده، ولو که وړی که غټي که په سطح د دغه بدبختانه چې موږ په وړه سطح عام خلک د دې تضاد دا مفکوره نشته ورسره، خو بدبختانه چې د موږ غټان له همدغو نه استفاده کوي او دې ته لمن وهي چې بیا خلک دغو جنګو ته راوځي. بس ته ځي 50,000 شپېته بعضې خلک به اصولونه شاید سوال پیدا وي چې زه د اسلامي سړی د حکمتیار طرفدار وم او دی به د حکمتیار په جنګو کې په نورو شیانو کې دخالت نه مني. وروره که د حزب اسلامي که هر چا چې خیانت کړی هغه خاین ده، چا چې نفر وژلي دغو جواب به ورکوي. که حکومت و که حکمتیار وګورې، حکمتیار په واضح باندې ورځي ویلي که چېرته محکمه راغله ما که قتلونه کړي زه خپله محکمې ته حاضرېږم را دې شي. بهترینه خبر دغه ده، دا بهترین کار ده. نو زه د شخص د یوه حزب طرفداري نه کوم. خدای دې حکومت دا اوس پایداره اوس هم حکومت ښه لري. په اوسني حالت کې په د اوسني حالت کې ټول ملت د افغانستان باید که هر مذهبي هر نژادي هر څوکي ټول باید د حکومت نظام طرفداري وکړه چې حکومت په نظام پاتې او لاس ورکړو، که په قلم که په خبرې که د مطبوعاتو لپاره. عظیم وقار صاحب پوښتنه کوي وایي آیا د حل لار ورته څنګه پیدا کولی شي؟ د حل لاره فقط بهترینه خبره د ما دغه د ورور ته ده چې د لاره د حل موږ هغه شی د نظام طرفداري باید وکړو او هغه خلک چې دا اوس کرته کې وي ضد د حکومت هغه به هېڅ باب یې ځای وګڼئ. داسې زه ډاډ د زړه له خلاصه ورته وایم نه د دې خلکو زور رسېږي چې نظام چپه کړو. بیا هم د تاسې کور ودان له ټولو تاسې ګډونوالو څوک چې په فیسبوک کې لایف غږېدلي مستقیم غږېدلي د نظام حکومت طرفداري یې کړې کور د ټولو ودان، اما دا خلک هیڅ نشي کولی د دوی ذاتي تاریخ تیر ده. اصلا دې ته باید خو بعضې بدبختانه چې دوی خپل شخصي تلویزیونونه لري او دوی د مطبوعاتو ته راوباسي، کنې دا د خندا وړ ده چې دغه والي صاحب یا بل څوک هر څوک چې قرطه کې وایي چې زه حکومت چپه کوم قربان تا حکومت که تا چپه کولی ډېر څه به دې کړي وو، نه چپه کولی شي او هېڅ کاره نه هېت. ډیره زیاته مننه نظامي صاحب، چون شپه هم د پخېدو خواته روانه ده، ملګري هم دغه دي. کور مدان ملګرو تاسې نه مننه چې موږ سره په دې لاریون کې برخه واخیسته، په دې انټرنیټي لاریون کې. بهادری صاحب از شما هم تشکر که همیشه با ما بودین و همیشه در بحث‌های ما شرکت کردین و سوالا را مطرح کردین که قابل بحث بودن و از دوستای دیگه هم تشکر میکنیم. من
چې زموږ سره دلته په انټرنیټي لاریون کې ودرېدل او وایي غوښتل چې د دغه نظام د انقلابونو او د کودتاګانو او د دغسې د زوربیګانو مخه ونیسي. موږ په بارهاو کله دا خبره کړې ده چې موږ د کوم شخص کومې ډلې او چا ملاتړ نه کوو، بلکې یوازې نه غواړو چې دغه کوم نظام جوړ شوی دی چې بل ورځ موږ ته چې خلکو د ارګ چاپلوسان ویل او ما ورته په ډېر زغرد او په مېړانه وویل چې موږ د ارګ چاپلوسان یو، که په دغه ارګ کې دا مهال بشرطو صاحب ناست دي او یا په دغه مهال په دې ارګ کې رباني صاحب وایي او موږ د هر نظام په وړاندې چې موږ کودتا کړې، موږ ستونزې ګاللې دي، موږ مشکلات ګاللې، موږ وینې تویې شوي دي، ټول قومونو ته ستونزه رسېدلې ده. هزارهګان اوس هم په مغارو کې اوسېږي، تاجک هم اوس هماغسې په غرونو کې اوسېږي او پښتانه هم اوسه پورې نه مکتب لري نه مدرسه لري. هېڅ قوم ته ګټه د دې انقلابونو نه ده رسېدلې. نو راځئ د خپل نظام په دیموکراتیک شکل باندې دا د ټولو نظر خاوندانو هم دا خبره د انتخاباتو له لارې نه د یو ولسمشر ته بل ولسمشر ته واک انتقال شي، د زور او د مخه ونیسو. هغه خلک چې نظام پر وړاندې مخالفتونه را پیدا کوي، هغوی که زموږ د قوم او خټې هم اوسېږي، د هغوی پر وړاندې راجګ شو او که هېڅ هم وس ونه شي لږ تر لږه د هغوی څخه نفرت او هغوی ته د هغوی پر وړاندې نفرت پیدا کړو. یو تعداد ملګري له موږ نه دا دغه کوي چې تاسې ولې یوازې د پښتو او د پښتنو خبره کوئ. نه، بېشکه ډېره پاړ د معذرت ډاکټر صاحب، زه فقط یوه خبره باید وکړم چې بعضې خلک داسې فکر کوي چې موږ د پښتنو ښایي که په پښتون یو زه په خټه باندې پښتون یم، نو زه به هم ذاتي د قدیر طرفداري باید وکړم، د جنرال رازق طرفداري باید وکړم چې پښتون دی. د حکمتیار چې د موږ رهبر و یا حزب کې وم، زه عضویت یې ما درلوده، د حزب اوس هم لرم، زما به یې په خیر طرفداري کړې وه. موږ دا شی نشته مهمه، هغه موږ باید خایني ملي خایني چې هر څوک د هر نژاد د هر حزب او د هر ولایت هغه باید وټکو چې دوی ته ذاتي باید وخت ورنه کړی شي چې دوی په افغانستان په مظلومو خلکو باندې چا څه وغواړي هماسې وکړه. په ما اعتراض کړی چې ته محافظه راکاري کوي. موږ یوازې په نوم اخیستلو کې بېطرفي غوره کړې د انټرنیټ لاریون، ولې موږ د هغه کرښې چې زموږ ملتونه سره یو ځای کوي په هغې کې موږ محافظه کاري نه ده کړې. زبي صاحب د افغانیت د کلمې لومړنی داعي یا په علمي ډول باندې د بحث راپورته کوونکي او د بېلابېلو راډیوګانو سره په 2014 کال کې ما مرکې کړي. زما په فیسبوک کې د 2014 کال یادښتونه لوستلی شي. محافظه کاري موږ دلته د دغه لاریون د اصولو پرنسیپونو له مخې نه د اشخاصو نومونه نه اخلو، ځکه بحث به یو خواته ځي او بیا موږ باید په بېطرفه ډول باندې د خپل حقه حقوقو اواز پورته کړو. او دلته زموږ د لاریون هدف یوازې د دغه نظام ملاتړ څخه دی. په راتلونکي کې که موږ داسې لاریون ولرو چې هغې کې موږ د افغانیت مسله یا د نورو فساد رشوت پر ضد یا د زورواکانو پر ضد، نو انشاءالله بیا به هلته تاسې وګورئ موږ خپل هغه کوم پرنسیپونه چې دلته دا د ملګري شته د کمیسیون غړي ناست دي، هغوی به هم د دې خبرې تایید وکړي. موږ په همدغې خاطر باندې نه غواړو چې مثلا د یو چا سره په جوال کې ولویږو. دا د ویرې له خاطره نه ده. موږ غواړو چې تر څو پورې موږ بېطرفي اختیار کړو چې ټول قومونه پرته له ستونزو نه موږ سره پکې ګډون وکړي. په راتلونکي کې به هر قوم موږ دا ډېره غټه هغه ده. صافی صاحب هېڅکله موږ محافظه کاري نه کوو او که محافظه کاري م کولی نو دا به ډېر موږ غل ته غل ویلی، خاین ته م خاین ویلی، قاتل ته م قاتل ویلی وایو. موږ یو کس ته ګوته نه نیسو. په افغانستان کې په بېلابېلو قومونو کې غلب شته، خاینین هم شته. په دې خاطر باندې دغه یو غټه ده. هیله ده زما په جواب دې سرخلاص شوی وي. د دغه لاریون هدف همدا و چې موږ کله چې موږ د نظام مخالفین وایو دې کې د ننګرهار څخه شروع تر مزار او تر مزار هلمند دا نه بیا محافظه کاري نه ده، دغه ټول خلک پکې راځي. آفرین، بهترینه خبر دغه دې وکړه. اوس که چېرته عطا محمد یو نفر د چا کړته کې وایي په ضد نظام او د موږ پښتانه ټول پښتانه څو نفر دي داسې تاسو حساب کوئ؟ تقریبا 40 تنه اوري. بس خیمون به وایي چې نه وروره زه تانه د عطا محمد نور خبره چونده ده اوس ډېره مطبوعاتو ته راختلې همیش د ټولو په خوله باندې د موږ هغه یادوو کنې قدیره جلبن قدیره یا دا نور څوک چې ورسره دي څوک دا ټول خاینین دي. حکومت چاپه کول غواړي. خاین کی از خائنوں کسی هستند که با قوانین نظام احترام ندارند، فساد میکنند، رشوت میخورند، اونا خائن هستند. بله ډیره زیاته مننه نظامي صاحب. که اخره کې تاسو ویل غواړئ مهرباني. بس فقط یوه خبره به بله وکړم چې ټولو دوستانو ته بیا هم سلامونه، معذرت هم غواړم که څوک چېرته د ما په خبرو باندې بده پې لګېدلي، زه هېڅ وخت نه دی
پښتو طرفداري کوم چې تاجکو د دوه خلکو په ضد باندې زه وغږیم یا د حزب یا د تنظیم فقط د موږ او تاسو حکومت دغه ده همدا اوسنی حکومت ده همدا کې هر څوک کوو چې هر څوک افغانستان ته خدمت کوي موږ طرفدار یاستو او له هغه خلکو ته چې بیا هم بعضې شیان حقیقت نه مشته کوي نو دوی ته د خدای هدایت وکړو بل رقم نه کېږي دوی سره نه په خبر کېږي او نه خبرونه دي نو ما ستا بل ورځ کامنټونه ولوستل کامنټای شما را خواندم و بعد رفتم در فیسبوک شما ما به نظر شما احترام دارم ولی متاسفانه که شما نظریات و انتقادات خود را به شکل سالم مطرح نمی‌کنین و ما نمی‌خوایم که به جواب شما بپردازیم. ډیره زیاته مننه نظامي صاحب کور مو ودان چې موږ سره راغلی برخه مو واخیسته او انشاءالله که بیا موږ بل لارې مطابق نیولو تاسو ته بیا هم دعوت درکړو بیا هم دعوت درکړو د وی آر افغان پاڼې درنو لیدونکو دا چې زما له قوانین معلومیږي ستړیا مې تاسې ګورئ په هغه اخري حده پورې ستړی یم ځکه نن موږ ټول یوازې نه ما ټول ملګري ستړي دي بیچارهګان چې کلک ناست دي تر اوسه پورې ځکه د دې کار بالکل بهادر صاحب زموږ سربلندي او آبادي په وحدت کې ده او په یووالي کې ده او بېشک او یووالي ماتو ما ټول ملګري ستړي دي او موږ ډېر بحثونه وکړل ډېر رغم وکړل او موږ بریالي یو او دا نتیجه موږ ترلاسه کړه چې افغانان وغواړي نو انشاءالله هر څه کولی شي زه یا هغه کمیسیون ملګرو او هغه شپېته ملګرو او دغه لیدونکو اورېدونکو چا چې شیر کړی دی دا ویډیوګانې شیر کړي موږ سره په باسو د ټولو نه مننه کوم او ورته کور ودانۍ وایم د زمونږ غږ د افغانستان غږ و زمونږ غږ د ولس غږ و زمونږ غږ د کومې ډلې د کوم شخص غږ نه و بیا مو په لوی خدای سپارم خدای پامان په مخې ته مخاصب سلام علیکم ټولو دوستان